د پیغمبر علیه السلام مبارک څخر د جناب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د هغه لور بیبي وه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها. سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې دا واقعه بیان کړې ده. پیغمبر علیه السلام مبارک داسې وعدونه هم کړي دي چې دا بیبیانې مخکې کونډې شوي وي او هغه بیبیانې به پیغمبر علیه السلام مبارک د نورو خاوندانو نه پاتې وي. پیغمبر علیه السلام مبارک هغه بیبیانې هغه ښځې هغه یې واده کړي دي او زمونږ اوس امهات المؤمنین دي، زمونږ میندې دي اوس. نو په هغې کې یو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها مبارکه وه. دا د جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور بیبي وه. د دې خاوند وفات شو. نو بیا چې کله عدت پوره شو، وروڼو صحابو کې موږ پښتانه ګورئ په پښتو نه پوهېږي ښه، موږ خو ځان ته پښتون وایو که نه، خو د پښتو په چل ګورئ موږ نه پوهېږو ښه. موږ چې کم د پښتو کار وي هغه به یې پرېږدو او کم چې د نه کولو کار یې هغې ته پښتو وایو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لور بیبي کونډه شوه، حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها. چې عدت یې پوره شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته راغو. وی ای زما وروره، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وایي وی که ستا خوښه وي نو حفصه رضی الله تعالی عنها هغه کونډه شوې ده، که ستا خوښه وي نو تاله به یې درکړم. زه ته به نن چاته ووایو چې لور مې کونډه شوې ده یا مې لور پیغله شوې ده، دا به چاته ووایو؟ او دا ګورئ د اسلام طریقه ده ښه. زه ته دا نه وایو چې زما لور په کور کې ده او پیغله شوې ده. رونو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغل او ورته به ووي چې صاحب زما لور په کور کې ناسته ده او تاسو چې چاله ورکوئ مناسب ګڼئ نو هغې ورکوئ. قسم ده که زه تو چاته ووایو ښه، مړه خپل ورېره ته نه یایو چې دا لور دله جیر کومه وایو داسې د جومات کې چې ناست یو بیا وایي دا به وایي دا پورې تنګ ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د غیرت تنه وه، د غیرت ټوکړه وه، هغه راپاڅېدو او جناب سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ ته وایي وی وروره وی که ستا خوښه وي نو حفصه رضی الله تعالی عنها هغه به تاله درکمه. او دغه وخت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک بیبي وفات شوي وه. نو هغه ورته وایي وی یاره ما فی الحال واده ته داسې ډېر شوق نه ده او ضرورت داسې بس چپ شو. بیا د هغې نه بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته راغو او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وایي چې ای وروره که ستا خوښه وي نو دا حفصه رضی الله تعالی عنها وی دا به زه تاله درکم. بس چپ پاتې شو، بیخي نه هوکل نه هوکل. څو ورځې چې تېرې شوې دې نه مخکې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا تذکره فرمایلی وه وی یره وی که دا حفصه د دې بارې کې خبرې کړې وي وی دا به زه په نکاح باندې اخلم. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې نه خبرو چې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها بو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په نکاح اخلی، بس چپ پاتې شو. هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته نه دا ووي چې صاحب او به کم او نه دا ووي چې صاحب نه یې کومه، چپ پاتې شو. چې څو وخته تیر شو پیغمبر علیه السلام مبارک حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته د نکاح پیغام واستولو او دا یې واستول چې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره زه نکاح کوم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو ډېر خوشحاله شو، یقینا د خوشحالۍ مقام ده. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چا تپوس وکړو وی ته دنیا کې په څه خوشحاله یې؟
وی صاحب زه په دې خوشحاله یم چې ټوله ورځ تاسو مخ مبارک ته ګورم. پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایل او صاحب یو په دې باندې خوشحاله یم چې ټول مال روالم او ستاسو د خدای پاک جل شانه په نوم باندې په تاسو قربان کم. او بل وی په دې باندې خوشحاله یم چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ستاسو په نکاح کې ناسته ده. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او فرمایل زما لور بی بی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام مبارک په نکاح کې ناسته په دې باندې ډېر خوشحاله یم. رونو ګره اوس زمانه کې اوس زمانه معنا ده چې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه پس داسې پاکان خلک تیر شوي دي زموږ علماء کرام چې هغوی به خپله لور به طالب جان ته به وي طالب جان واده نه کوي. قسم ده که موږ چاته ویلی شو زه په دې ممبر لګی یم که نه دا ګوره زه هم چاته نشم ویلی چې ما لور په نکاح اخلي. تاسو څوک ویلی شئ؟ هېڅوک ونشي ویلی ګورې بیا خلک وایي ما پورې به خلک خاندي. هلکه دې کې د خندا څه خبره ده؟ نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بے یو څو ورځې بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شو. ورته وی اے ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وی تا نه مې ډېر طبیعت خفه شوی وی د عثمان صاحب نه خفه نه شوم خو وی تاسو نه مې ډېر طبیعت خفه شوی وی څنګه؟ وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راته په هغه ټیم سره وی چیرې ما واده ته فلحال داسې ضرورت نه وي. هغه خو ورته صفا جواب راکړو او وی تا راته نښه وکړل نه دې نه وکړل نه هغه ورته څه وی عمره رضی الله تعالی عنہ وی قسم ده ما ته پیغمبر علیه السلام مبارک ته دا خبرې راته یادې وي او پیغمبر علیه السلام مبارک د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها مبارکې په باره کې دا بیان کړی نو وی ما وی که زه ویم چې کومه نو د پیغمبر علیه السلام مبارک مخالفت ردی او که وایي چې پیغمبر علیه السلام مبارک کوي نو د پیغمبر علیه السلام مبارک راز پاش نه کم. رونو څومره لوی خلک وو. هغه محترمه بیبي د مسلمانانو مور بیبي وګرځېده امهات المؤمنین کې سیده حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها مبارکه د پیغمبر علیه السلام مبارک په نکاح کې راغه. نورونو وادونه ګوره ټول کوي او زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته دا طریقه ښیلې ده او د هغه صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وادونه کړي دي. د هغې نه بعد تابعین کرامو تبع تابعین کرام په دې تابعینو کې یو لوی تابعی تیر شوی د حضرت سعید ابن المسیب رحمه الله. دا یو لوی عالم تیر شوی ده. د سره به یو ځل یو طالبانو به ورسره سبق وي نو یو ځل یو طالب مدرسې ته رانغو 3 ورځې نو نو استاد صاحب ورته وایي حضرت سعید ابن المسیب رحمه الله دا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک شاګردو. دا ورته وایي وی طالب جانه چېرته لاړ وی؟ وی صاحب کور والا مې وفات شوي وه نو وی 3 ورځې د هغې په غم کې ومه. زمونږ د شریعت مبارک دا مسله ده چې د چا په کور کې مړی وشي ناغه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د چا چې په الله جل شانه باندې ایمان وي او په ورځ د آخرت باندې ایمان وي په ورځ د آخرت باندې ایمان وي ناغه به په خپل مړي باندې د 3 ورځې نه زیات ګورې څوک نه کوي. یوه ښځه د خاوند وفات شو ناغه به 4 میاشتې او 10 ورځې وي خو بلکو د چا پلار مړ شو د چا مور مړه شوه د چا رور مړ شو د چا کاکا او ماما مړ شو هغه به ګوره د 3 ورځو نه زیات څوک نه کوي. هغه طالب 3 ورځې بعد مدرسې ته راغو
او استاد صاحب ته وایي صاحب د ما خو کور والا وفات شوي ده. نو هغه ورته وی طالب جانه اوس په څه کوو، اوس خو به بل واده کول وغواړي که نه. موږ مسلمانان ګوره دې کې ډېر پاتې کېږي ښه، اکثر ګوره پښتانه عربو کې الحمدلله دا طریقه ده مړی وشي بل واده ضرور کي، نو ولې دا خو بهترینه خبره ده. موږ به مړی وشي نو ښځه به غریبه داسې شي چې بوډایتوب ته به ورسوي، بې څوک په نکاح باندې نه اخلي، او زلمی سړی به وي واده به وشي مور پلار والا بیا غم نه کوي. هلکه دا طریقه د شریعت کې نه. حضرت سعید ابن المسیب رحمه الله ورته فرمایي طالب جانه بل واده به کوو. وی او صاحب خو ګوره زما غریبي ده. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چاله چې لور ورکوي نو او څوک چې ښځه کوي نو د هغې 4 صفات ګورئ. څو؟ 4. او سړی چې ښځه کوي نو د 4 صفاتو د وجې نه یې کوي. لمالها، یا خو یو سړی دا ښځه مالداره ده زه به دا وکم، او ولجمالها، یا وایي ښایسته ده زه به یې وکم، او ولدینها، ولنسبها، او بعضې خلک وایي څوک وایي چې نسب ډېر ښایسته ده زه به دا وکم، او 4م څوک وایي 4م ولدینها دا دینداره ښځه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي آخر کې اے امتی ګورې په دې دیندارې کامیاب شه، دینداره ښځه وکړه. نو حضرت سعید ابن المسیب رحمه الله ورته فرمایي وی طالب جانه بل واده به کوو؟ وی او صاحب وبکو. وی ښه ما دله خپله لور درکه. قسم د هغه سعید ابن المسیب رحمه الله چې بادشاهانو ترې نه غوښته او ده ورته وی نه ورکوم، او طالب جان چې راغو هغه ته وی تاله مې درکړې ده، او کور ته چې طالب جان لاړو د شپې حضرت سعید ابن المسیب رحمه الله خپله لور سنگار کو او صفا او د ناویتوب کپړې ورته واچولې او کور ته یې وله بوتله او دروازه یې ورته وټکوله او ورته وی طالب جانه د امانت مې درله راوستو. داسې دا د مسلمان طریقه ده، او دا ما تا ته اسلام ښایي. او زو تو چې واده کو وروره د شریعت مخالفت کیږي، او قسم درته یم د چا نه چې ګورې واده کې د شریعت مخالفت وشي بیا وروستو جاړي. چا نه چې مخالفت شوی ده او چا چې د شریعت مطابق کړی ده د هغه ټول عمر تر ژونده پورې بیا ټول واده وي، هر ورځې بیا واده وي، هر ورځې بیا خوشحاله وي. نو وروڼه زموږ په دې محله کې الحمدلله واده راغلی ده، خدای پاک جل شانه دې ورته مبارک کړي. خو زه دی ته وایم دا خو زموږ وروڼه دي که نه، ټول یو محلې خلک یو، د یو کلي خلک یو، د یو پیشه مو ده، یو حالت مو ده، چې داسې کار وکړئ وروڼو چې الله جل شانه رضا کوي. بس نبی مهربان صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو. او وروڼو دا ګورئ مختصر ورځې وي او دې کې چې د خدای پاک جل شانه خوشحاله کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته خوشحاله کو. ما درته وي بیا به د هره ورځ ګورئ د واده خوشحالي ورځ وي، او کو دا د واده ورځې الله جل شانه الله دې نه کا الله جل شانه درنه خفه شو، وروره ګورئ بیا به هره ورځ په غم کې پروت وي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک زمونږ عالیشان پیغمبر الله پاک جل شانه چې راستولی ده، ما او تا ته د واده طریقه هم ښیلي ده چې واده به ګورئ داسې کوي. دغه هم طریقه یې راته هم ښیلي ده چې مړی به دې طریقې سره دفن کوي، چې مړی دې وشو به دې طریقې سره دفن کوي، بچی دې وشو هغه باندې داسې نوم کېده، وستې کېږي عقیقه یې وکړه. او هر قسم وروڼو قسم ده د روټۍ خوړلو طریقه یې راته ښودلې ده، د اودسماتي طریقه یې راته ښودلې ده. داسې یو کار نه ده پاتې
زما او ستا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه ما او تا ته نوي بیان کړی او خدای او دین نامکمل وي نه بلکې دین کامل طریقې سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ما او تا ته رسولی ده. الله پاک جل شانه دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم